د یاد ساتئ نن یو غلط فهمی دا ده عام سړی نه تپوس وکړه عام یو وابی نه تپوس وکړه ملګریا دی بتات او سنت څه ته ویل کېږي دا بتاته وایي نبی علیہ السلام یو کار کړی دی بس دا سنت دی ورته نانا ملګری تعریف دی ناقص دی دا یاد ساتئ اهل سنت ملګرو دا یاد ساتئ سنت دی ته نه ویل کېږي دا غلط تعریف دی ها د نبی علیہ السلام یو حکم حدیث کې راغی امت ته کړی دی هغه جدا خبره ده مونږ د نبی علیہ السلام د فعل خبره کو د نبی علیہ السلام د عمل خبره کو مونږ را هغه خبره کو د یاد ساتئ د نبی علیہ السلام هر عمل سنت نه دی د نبی علیہ السلام هر عمل سنت نه دی تر څو پورې چې د نبی علیہ السلام په یو عمل کې مونږ درې شرایط نه بیا مونږ تر هغه وخت پورې دا سنت نه ګرځيږي تاسو وګورئ اولنې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کار کړی تاسو توجه شته مینس کې به زما بیان کې که مینس کې خبرې کېږي یا کسان پاسي کېني زه خفه کېږم دی باندې زما ټوله توجه ګډوډېږي په دې سره بیا وخت هم کم دی زه یو تسلسل سره خپله موضوع چلوم نو انشاءالله که تاسو متوجه بیا به امید ده چې زما خبره سر ته ورسېږي ستاسو توجه نه بیا به زم ګډوډېږم ما عرض کړو د نبی علیہ السلام یو فعل او عمل د سنت ګرځېدو دپاره څو شرطونه دي درې اول نمبر دا نبی علیہ السلام یو کار کړی دی دا کار به تر مرګ پورې کړی دا کار به همیشه کړی کہ نبی علیہ السلام دغه کار همیشه نه دی کړی دا سنت نه ګرځېږي تاسو مثال واخلئ نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی که نه دی کړی نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی خو همیشه نه دی کړی د مرګ نه مخکې پرې ته ایښی دی بیت الله شریف ته مونږ شروع کړی دی اوس دې ته سنت نه ویلی کېږي ځکه دوام او مواظبت همیشوالی نشته دې وجې نه مونږ وایو د او نبی سنت ګرځېدو یو فعل د سنت ګرځېدو دپاره اولنی شرط دا دی چې دا به نبی علیہ السلام همیشه کړی تر وفات پورې به کړی د مرګ نه مخکې به پرېښی نه وي که د مرګ نه مخکې پرېښی او بیا دا سنتو نه ګرځېږي ما وویې مسجد نبوي مسجد اقصی طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونځ کړی دی همیشګري اختیار کړې ده نن څوک سنت ورته وایي نه وایي ورته ولې ورته نه وایي ځکه نبی علیہ السلام همیشه قبله بیت المقدس طرف ته مونځ نه دی کړی د مرګ نه مخکې پرېښی دی دویم محترمو دویم شرط بدای نبی علیہ السلام یو عمل کړی دی دا به عادتن کړی ضرورتن به نه کړی دغه کار به نبی علیہ السلام په طور د عادت کړی په طور د ضرورت به نه کړی تاسو وګورئ بخاری شریف راواخلئ امام بخاری رحم الله حدیث نقل کړي کان یصلی فی نعلین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیزارو کې مونځ کړی دی تاسو بخاری شریف راوالئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې راځي کان یصلی وهو حامل امامه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باره کې راځي نبی علیہ السلام مونځ کوو خپل نوسی امامه غیږ کې اغستې وه د نبی علیہ السلام په باره کې راځي امام بخاری رحم الله نقل کوي بخاری شریف کې بال قائما نبی علیہ السلام په ولاړه باندې واړه بول کړي دي مونږ وایو ها دا نبی علیہ السلام دا سنت نه دي په ولاړه باندې تشهود اسماته کول سنت نه دي مونږ وایو په ولاړه باندې تشهود اسماته سنت نه لري مونږ وایو پیزارو کې مونځ کول سنت نه دي ولی دا نبی علیہ السلام په طور د ضرورت کړي دي په طور د عادت باندې نه دي کړي که یو کار نبی علیہ السلام په طور د ضرورت کړي دا سنتو نه ګرځي د سنتیت د پاره دویم شرط دا چې دا به نبی علیہ السلام په طور د عادت کړي په طور د ضرورت به نه کړي کان یصلی فی نعلین پیزارو کې مونځ کول دا سنت نه ضرورتو توې څه ضرورت زم فقها فرمای دغه وخت کې زې ګرمو نبی علیہ السلام بغیر پیزارو نه نشو ودرې دی دغه وخت کې نبی علیہ السلام په ولاړه باندې واړه بول کړی دي سنت ورته وای نه سنت ندی سنت ولی ندی نبی علیہ السلام کې ناشته نشو پندای مبارک کی تکلیفو په تور د ضرورت باندې په ولاړه باندې واړه بول کړی دي شرط ما وی دویم شرط د سنت د پاره نبی علیہ السلام به یو کار کړی دا به عادتن کړی ضرورتن به نه کړی که ضرورتن کړی دا سنتو نه ګرځي ما وی پیزارو کې نبی علیہ السلام مونږ کړی حدیث د بخاری دی ما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ولاړه واړه بول کړی دی حدیث د بخاری دی ها سنت نه ولی سنت نه نبی علیہ السلام په تور د عذر باندې په ولاړه واړه بول کړیو نبی علیہ السلام د عذر د وجې نه په پیزارو کې مونږ کړو دریم شرط دا نبی علیہ السلام یو عمل کړی دی دا